د زدرانو د قوم پیژندنه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د نن ورځ د پښتنو د قومونو د پیژندنې په لړ کې درته د زدرانو قوم په اړه معلومات درکو. په دې هیله چې خوښ مو شي. که غواړئ چې د خپل او د نورو قومونو او قبیلو په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو پښتو میډیا چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت درورسیږي. زادران د پښتنو یو مشهوره او نومیالۍ قبیله ده چې زموږ پښتپوهان دوی د پښتنو د کرلاني په ټولنیز ګروپ کې شمیري. زادران د پکتیا، خوست او پکتیکا په ولایتونو کې استوګنه لري. د پکتیا ولایت زادران په وزې زادران او زرمت ولسوالیو، د خوست زادران دغه ولایت د سپیري او تڼۍ په ولسوالیو او دغه ولایت په مرکز کې، او د پکتیکا ولایت زادران دغه ولایت د اورګون، ګیان، زیړک او نکه په ولسوالیو کې میشته دي. د زادرانو شمال ته منګل، احمدزي، ګردیز او زرمت موقعیت لري. لویدیځ ته زرمت او د خروټو قبیله، جنوب ته پیرګوټي او یو برخه د ډیورند د کرښې سره د مداخلو وزیرو سره پوله لري. همدارس ختیځ لور ته د خوست، تڼیو او منګلو سره پوله لري. د تاریخ حیات افغاني لیکوال ډیپټي محمد حیات خان لنن 140 کلونه وړاندې د زادرانو د قبیلې په اړوند داسې لیکلي: د زادرانو د قبیلې استوګنې سیمه د خوست لویدیځ او د زرمت ختیځ ته یوه شنه غرنۍ سیمه ده. د دوی په دغه شنه غرنۍ سیمه کې رڼې اوبه، شنه واښه، دنګې ونې، د مرغانو اوازونه او سړه هوا انسان ته خوښي او خوشحالي وربخي. خو سره د دې ښې آب و هوا د کرنې وړ ځمکه پکې لږه ده او د دغه ځمکو کموالی تر دې اندازې پکې محسوس دی چې خلک تیږې په ځانګړي ډول اواروي، خاورې ورباندې اچوي او د کرنې لپاره چمتو کوي. له همدې کبله ده چې د دغې سیمې پیداوار د نوموړي قبیلې د خلکو لپاره بسنه نه کوي او دوی د مزدوریو لپاره ګاونډیو سیمو ته ځي. زادران د څاګانو په کیندلو، ژورولو او همداراز د خټینو دیوالونو په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري. زادران په خوړو کې د غنمو، جوارو او وریجو نه ګټه اخلي او خپلې خوراکي اړتیاوې د ګردیز او خوست ښارونو نه لاسته راوړي. دوی په غرنیو سیمو کې ډول ډول میوې لکه مڼې، مندتې، غوزان یعنې چارمغز، بادام او زنغوزي پیدا کیږي چې زنغوزي د دغه ځای له غوره پیداوار نه ګڼل کیږي. په دوی کې مالداري هم شته او وزې، پسونه او غواګانې ساتي. د زادرانو د قبیلې ښاخونه، څانګې او خیلونه. که چیرې د زادرانو د قبیلې د شجرې په اړوند څېړنه وکړو، نو لکه چې د مخه وویل شو، دوی د کرلاني پښتانه دي. په پښتني عنعنوي شجره کې زادران د برهان زوی، د ککیل مسی او د کرلان کړوسی دی. نن ورځ د دغې قبیلې خلک د زادران د نامه په وجه زادرانو سره شهرت لري. د زادرانو د پاتې ښاخونو، څانګو او خیلونو نومونه په لاندې توګه در پیژندل کیږي: تولاخیل، احمد خیل، شیرخیل، زنګي خیل، سوری خیل، بړاهم خیل، پیرو خیل، بازید خیل، سلطان خیل، بهکار خیل، ایسب خیل، اختون خیل، ابو خیل، الا خیل، بازیکی، ویدی خیل، دیری خیل، حوس خیل، خوی خیل، موسم خیل، بیبه خیل، باروم خیل، شریک خیل، خان خیل، جنیات خیل، توری خیل، مرشن خیل، هونی خیل، زودین، ملکدین او نور. خو په عمومي توګه په زادرانو کې د غلاندینی خاخونه او څانګې مشهور دي: پیرداد خیل، زینی خیل، ختین خیل، بیبه خیل، علي محمد خیل، سپاهی خیل، زینی خیل، ګرموخي، پرغه خیل، دری خیل او میرزایی. د 1450 کال د مرکزی احصایې د سرشمیرنې له مخې د پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې د زادرانو د قبیلې د خلکو مجموعي شمیر 1,450,222 تنه ښودل شوی و چې ښایي دا شمیر به اوس ډیر شوی وي. زادران غیرتمند، په هیواد او خپلواکۍ مین، جنګیالي، میلمهپاله، دیندار او په پښتو او پښتونولۍ باندې مین خلک دي. د تاریخ حیات افغاني د لیکوال په قول دوی ډیر جنګیالي خلک او تقریبا هر بالغ تنې په خپل کور کې وسله لري څو د بهرني یرغل په وخت کې خپلې قبیلې د خلکو سیمې نه ساتنه او دفاع وکړي. نوموړی مورخ 140 کلونه وړاندې د دوی د وسلوالو جنګیالیو شمیر د 15,000 تنو زیات ښودلی دی. همداراز یو شمیر زادرانو د شهید داود خان په رژیم او د ثور تر کودتا وروسته رژیم کې پوځي دندې درلودلې. په هغو کې د پاچا ګل وفادار او سید محمد ګلابزوی نومونه د یادولو وړ دي. پاچا ګل وفادار د داود خان په وخت کې د سرحدونو چارو وزیر او د ثور تر کودتا وروسته په هند کې افغان سفیر وټاکل شو. همداراز سید محمد ګلابزوی د کارمل په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر او اوس د افغانستان د پارلمان د ملي جبهې